یو زده کوونکی به د ټولګي لومړۍ لیکه کې کښېناسته. ډېرې لږې خبرې به یې کولې، خو هر څه ته به ځیر او غوږ و. ډېر کله به یې لیک کاوه. یوه ورځ استاد غوښتل دی د نورو زده کوونکو په کتار کې وغږوي. نو یې وپوښتل نړۍ کې تر ټولو ځواکمن څه دي؟ یو زده کوونکي ځواب ورکړ مینه. بل وویل پیسې. دریم وویل علم. کله چې دغه زده کوونکي ته وار ورسېد یوه ګړۍ غلی و. بیا یې وویل چوپ پاتې کېدل. که نورو ته مو غوږ ونیوه زده کړه به وکړئ. که غوسه کې غلي پاتې شوئ د شر مخه به مو نیولې وي. که د نورو کړکېچ ته ورګډ نه شوئ ښه تجربه به مو کړې وي. او که مو له اړتیا پرته خبرې نه وي کړي نو څوک به مو نه وي خفه کړي. استاد وویل د نن لپاره همدا درس ډېر دی چې دې ټولګیوال مو درکړ. زما لپاره هم لوی سبق و.